سلامونه علیکم لیلا دا چې روغ جوړ سلامت به وي. راځو په ترتیب سره لسم درس ته. لسم درس centro abitato یعنی ښارګوټی، چېرته چې د 50 کیلومتر per orario نه پورته تاسو velocità نه وي. Limite massimo di velocità 50 km per orario. دا هغو سیمو کې وي چې تقریبا حداقل باید 50 فابریکات ولري، یعنی 50 دکانونه چې هلته فعالیت ولري او دغسې هغه ولري د ماشومانو د هغه باغونه یا جردینې یا پارکونه چې د ماشومانو د مستۍ یا هغو د ساتیرۍ لپاره هغه وسایل پکې ځای په ځای شوي وي، نو او تر 25 پورې حداقل 25 که 25 نه پورته وي په ښارګوټي کې، حداقل 25 پورې دکانونه شاوخوا ولري چې هغه سیمه یا هغه ځای د ښارګوټي په نامه یادولی شو، یا هلته هغه کوم قانون د ترافیک چې دي هغه یعنی بیا لکه په ښاریزو منطقو کې 50 نه پورته تګ منع ده، نو هلته بیا تاسې کولی شئ دا کارتیل هم ولګوئ، یعنی کارتیل خو تاسې نه لګوئ خو هغه یې لګوي شرولي، نو شرولي په هغه صورت کې لګوي چې دا ښارګوټی تر 25 دقیقو پورې دوکانونه ولري او د هغې تر څنګ د ماشومانو لپاره د مستۍ یا د ساتیرۍ پارکونه پکې وي، نو دغه ته ویلی شو ښار یا ښارګوټی. نو په ښار کې لکه دلته خو 50 کیلومتره پر اوراریو یې هغه لیکلی ده، خو اکثر وخت داسې هم پېښېږي چې 10 کیلومتره پر اوراریو لیکلی وي. Limite massimo di velocità è 30 km per orario وي. نو تاسې به کارتیلو ته په کتو هغومره velocità نه ځي، یعنې سرعت به مو کارتیل ته په کتو هغه کېږي، یغو سره مطابق به ځي، یعنې که چېرته 10 یې لیکلی و باید 15 لوړ نه شئ، 10 نه ښکته لوړ شئ، که 50 یې لیکلی و نو 50 نه پورته باید لوړ نه شئ. دا وه د دې centro abitato کمه زیاته پېژندنه. او په centro abitato کې رښتیا هرنګ کول منع دي بغیر د یغو شرایطو نه چې که چېرته هغه د سره وي کوم روغتون ته مریض وړی یا پلرژلی وي پراوژلی وي یا زخمي وي، نو یغ وخت کې کولی شي چې چا باندې هرن وکړي، خو په همداسې په نورمال حالت کې د موټرو هارن کول په centro abitato کې منع دي. نو اوس راځو ایټالوي متن به یې ووایو. Centro abitato è insieme di edifici, strade e aree delimitato lungo le vie di accesso di appositi segnali. Per l'insieme di edifici è necessario che ci siano almeno 25 fabbricati ad area uso pubblico, anche intervallati da strade, giardini e piazze. Nel centro abitato è vietato l'utilizzo delle segnalazioni acustiche salvo in caso di pericolo immediato o quando ci si trasporta un ferito all'ospedale. چې په هغه صورت کې تاسو رنګ کولی شو چې یوه ناڅاپي کوم خطر سره مواجه کېږئ یا خطر مخې ته راځي، یا یو حالت کې کولی شو چې زخمي مو هسپتال ته روان کړی وي، نو بغیر د دغو حالاتو نه هرنګ کول منع دي. نو تر بلې ویډیو بای بای. د نور درسونه بیا په نورو ویډیوګانو کې راونغاړو. ښه وختونه، مننه.